سلام ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیپ د طالبانو محدودیتونه او د بنسټونو تړل کېدل. سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ ډول ودرول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله. قطر خپل رول بریالی بولي. په هېواد کې د جنایي پیښو زیاتوالی. په تخار کې په وسلوال برید کې یو چینایي وګړی ووژل شو. په ترکیه کې مرګونې ورلګېده. د مړو شمېر 80 کسانو ته ورسېد. او د روغتیا نړیوال سازمان د ټرمپ پر وروستۍ پریکړې خواشیني ښوده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي چې په دغه هېواد کې د دفترونو بندېدو له کبله فعالیت بند کړی دی. یا د کمیټې د سې شنبې ورځ ویلي چې له دې وروسته له افغانستانه بهر د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم فعالیت ته دوام ورکوي. د کمیټې ویلي نه دي چې له کوم ځای یا هېواده به خپلې چارې پر مخ بیایي. طالبانو د روان کال په اوري میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دغې کمیټې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. سویډن کمیټه یوه نادولتي موسسه ده چې له 40 کالو راهیسې په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا په برخه کې کار کړی دی. یاد بنسټ ویلي و چې د فعالیتونو په درېدو به یې په افغانستان کې سلګونه زره کسان له روغتیایي، ښوونیز او نورو خدماتو بې برخې شي. له دې وړاندې دغې کمیټې ټینګار کړی و چې د سویډن له دولت سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او په دې تړاو ناسم پوهاوی رامنځته شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې اسانتیا د قطر لخوا رامنځته شوې وه او په بریالۍ توګه سرته رسېدلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفه د چهارشنبې په یوه بیان کې زیاته کړې چې د قطر ډیپلوماتیکې هڅې د 2 امریکایي بندیانو او یو طالب بندي د تبادلې لامل شوی دی. نوموړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مثبت ګام بللی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړې چې هېواد یې د افغانستان له خلکو او د دغه هېواد له سولې او ثبات ملاتړ کوي. قطر په غزه کې د سولې په بهیر کې د خپل مؤثر رول او همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادلې ته هم اشاره کړې ده. یادونه ده چې تېره ورځ 2 امریکایي بندیان رایان کوربیټ او ویلیام مکینټي د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د غړي خان محمد په بدل کې تبادله شول. په تخار کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال برید په پایله کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته تایید کړه چې دا پیښه د سې شنبې ورځ د ماښام شاوخوا 5:20 د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کاکجر سیمه کې شوې ده. سرچینو په وینا دغه چینایي وګړی د سرو زرو په یو کان کې کار کاوه او د تخار ولایت مرکز طالقان ښار ته د راستنېدو پر مهال د وسلوالو غلو لخوا په ډزو وژل شوی دی. سرچینو زیاته کړې چې وسلوالو غلو دغه شاوخوا $100,000 نغدې پیسې هم له ځان سره وړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. په تخار کې ځایي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد په ځینو برخو کې جنایي پیښې د پام وړ زیاتې شوي دي. هېوادوال طالبان په دا ډول پیښو کې په لاس لرلو تورنوي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ترکیه د اورلګېدنې د مړو شمېر 80 کسانو ته رسېدلی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. رویټرز د چهارشنبې ورځ راپور ورکړی چې دا اورلګېدنه تېره ورځ د ترکیې د بولوي غرونو په ګراند کارټال هوټل کې رامنځته شوې وه. د راپور له مخې اور د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو په ځای کې لګېدلی او یو شمېر کسانو د هوټل له پورتنیو پوړونو ځانونه غورځولي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چهارشنبه د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده. راپورونه وایي چې په هوټل کې 238 میلمانه اوسېدل. پرته مهال د ترکیې د اوروژنې مسؤلانو د دغې اورلګېدنې د پای ته رسېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه خواشینونکې بللې چې له دې سازمان څخه د امریکا لار جلا کوي او د بیا غور غوښتنه یې کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان بیان تاریک جاسارویچ د سې شنبې ورځ په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې دا سازمان په نړیواله کچه د امریکایانو په ګډون د خلکو د روغتیا په امنیت او ساتنه کې مهمه ونډه لري. ټرمپ وړمه شپه د لوړې له مراسمو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو امر صادر کړ.
امریکا د روغتیا نړیوال سازمان لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې په دې سره به له دغه سازمان سره خپل ټول مالي ملاتړ پرې کړي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د ټولې بودیجې شاوخوا 13% تامینوي او د 2024 او 2025 کلونو لپاره د دغه سازمان بودیجه شاوخوا 6.8 میلیارډ ډالر اټکل شوی. ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د وتلو لپاره اقدامات کړي وو، خو د جو بایډن لخوا دا ټولې پریکړې لغوه شوې وې. دا د دې مهال مهم خبرونه. د ملتیا مو مننه.